نن سبا زموږ په هیواد کې ډېری خلک غیر ضروري ملټي ویټامینز چې عامو خلکو د طاقت ګولۍ یا د طاقت د شربتونو په نوم مشهورې کړي دي ډېرې زیات استعمالیږي. ډېری ناروغان چې کله هم ډاکټر ته لاړ شي داسې عجیبه مفکورې جوړې دي د دوی ناروغي چې هر ډول مرض ولري دوی په اخر کې له ډاکټر څخه د دغه ملټي ویټامینز یا د طاقت ګولۍ یا شربتونو غوښتنه کوي او ډېری ډاکټران ناروغانو ته دغه ملټي ویټامینز لیکي هم. ګورې د دې غیر ضروري استعمال ستاسو وجود ته هیڅ ګټه نه لري ځکه زموږ وجود هره ورځ ډېر کم مقدار سره ویټامینونو ته ضرورت لري او د دې غیر ضروري استعمال ستاسو وجود ته د ګټې پر ځای زیان رسولی شي. ستاسې پیسې پې مصرف کیږي. د کومې پیسې چې تاسې دغه ملټي ویټامینز په اخیستلو باندې مصرف کوئ که چېرته دا په ښه خوراک او ښه تغذیه باندې مصرف کړلی شي نو دا د ملټي ویټامین په نسبت ستاسې دغه ګولۍ او شربتونو په نسبت ستاسې وجود ته څو چنده ګټه رسولی شي. ستاسې وجود به ورسره وده کوي، ستاسې روغتیا به ښه وي، ستاسې صحت به ښه وي. خو زموږ خلکو داسې عجیبه فکر جوړ ده که څوک ډنګر وي، څوک وده نه کوي، څوک د کمزورتیا احساس کوي، چا حافظه کمزوري، چا دماغ ضعیفه وي، چا یاداشت کمزوري وي یا هم څوک جنسي کمزوري ولري بس څه شی دي همدغه ملټي ویټامینز دی او دا استعمالول دي. ګورې یو شی چې ستاسې وجود کې کم نه وي د هغې بار او غیر ضروري استعمال ستاسې وجود ته هیڅ ګټه نه لري او برعکس زیان رسولی شي. او که یو شی د وجود کې کم وي بیا که استعمال شي بیا خو ګټه لري. مثلا که چېرته ستاسې وجود کې ویټامین ډي کم وي د هغې پوره کولو لپاره ویټامین ډي کپسول یا ویټامین جي انجکشنز استعمال شي نو دا ستاسې وجود ته ډېره ګټه رسولی شي. او همدا ډول که فولیک اسید د مثلا وجود کې کم وي که هغه استعمال شي د فولیک اسید ګولۍ استعمال کړلی شي نو هغه ستاسې وجود ته بالکل ګټه رسولی شي. خو دا غیر ضروري او بیخي زیات استعمال ستاسې وجود ته ګټې پر ځای تاوان رسوي. بلکې دې باندې پوره ریسرچز شوي دي، څېړنې په دې باندې شوي. تقریبا 6.5 لکه خلکو باندې څېړنه شوې ده چې د هغوی وجود کې ویټامینونه پوره وو، هغوی د ویټامینونو کموالی نه لرلو، هغوی ته بیا هم بار دغه ملټي ویټامینز ورکول کېدل. د هغوی په وجود کې ذره برابره مثبت تغییر نه ده لیدل شوی، نه د هغوی حافظه تیزه شوې ده، نه یې دماغ تیز شوی دی، نه یې ورسره وده کړې ده، نه هغه کمزوري یې منځه تللې ده، نه هم دوی وزن ورسره اخیستی، نه یې هغه جنسي کمزورتیا یې منځه تللې ده. نو کوشش کوئ دغه غیر ضروري درملو استعمال څخه چې هر ډول درمل وي استعمال یې مه کوئ، استعمال سره ډېر احتیاط کوئ. دا طاقت چې ده دا ګوره په ګولیو کې نشته، دا په ملټي ویټامینز کې نه وي بلکې دا طاقت دا په ښه خوراک کې ده، دا په ښه تغذیه کې ده لکه مثلا شودې او سبزیجات او مختلف قسمه میوهجات او داسې نور چې هغه ستاسې بیلنس ډایټ کې شامل وي. دا په خپله مصرف کوئ، کورنۍ ته یې وړئ، د کورنۍ په غړو هم مصرف کوئ، ورزش کوئ، دې سره به مو صحت روغ وي، دې سره به ستاسې وجود وده کوي، هغه کمزورتیاوې به یې منځه لاړ وي او ستاسې وجود به په طاقت کې وي. نو د خپل صحت خیال مو ساتئ.